د افغانستان د ملي ټلویزیون ډیرو درنو لیدونکو او د علمي سفر خپرونې قدرمنو مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو لیدونکو تاسو ګورئ زه په داسې یو ځای کې ولاړ یم چې دلته نن له یوې مدرسې څخه په سلګونو طالب العلمان فارغیږي او خپل د فراغت سند ترلاسه کوي. دغه مدرسه د انوار العلوم اسلامي مدرسه ده چې د ارغندي خلیفه په مدرسه هم یادېږي. له دغې څخه نن په سلګونو طالبان په مختلفو 5 برخو کې دوی فارغیږي او خپل د فراغت سندونه ترلاسه کوي. تاسو له موږ سره اوسئ دلته د دغې مدرسې له مسؤلینو سره او له طالب العلمانو سره هم خبرې کوو. خپرونه را سره تر پایه وګورئ. بخاری رحمت الله تعالی علیه ټول کتاب د اول نه نیولې تر اخره پورې لکه د زنځیر په شان باندې تړلی ده. دا د زنځیر هره کړۍ یو بل کې ورکړې وي. امام بخاری صاحب کتاب د کتاب سره، باب د باب سره، حدیث د باب سره د زنځیر په شان باندې تړلی. دا یو عجیب انداز الله تعالی دته یو ملکه ورکړې وه. دوه بحثونه چې د پرون در سره تعلق درلود پرون تیر شو، چې یو ربط الکتاب الاخر بالکتاب الاول، دویم ربط الباب الاخر بالباب الاول. دا د پرون در سره تعلق پرون تیر شوی. دلته اولنۍ خبره د امام بخاری رحمت الله تعالی علیه اخري سند د اول سند سره څه تعلق لري، څه ربط و ترتیب لري، او آخري حدیث د اول حدیث سره څه ترتیب لري. ان شاء الله عمرونه پې پوهېږي، اسانه وایم، ټول که متوجه شي ورته. آخري سند د امام بخاري صاحب سند څه ته وایي؟ لکه دا اوس نننی فارغ مولي صاحب چې د موږ تاسې دا سند د موږ نه تر رسول الله مبارک پورې ټول وویلې، دې ته سند وایي. دا حدیث چې قبلیږي په سند سره قبلیږي، که سند نه وي هغه حدیث چاته قبول نه ده. دا قوت د حدیث په قوت د سند سره راځي. اوس امام بخاری رحمت الله تعالی علیه آخري سند کې کوم راویان راوړي، په اول سند کې کوم راویان راوړي دي، دې کې کوم مبارکیو ته اشاره ده، دې کې کوم رازونو ته اشاره ده. امام بخاری رحمت الله تعالی علیه په اول د کتاب کې خپل استاد امام حمیدی ذکر کوي رحمه الله. امام حمیدی دا مکی او قریشی ده. د هغه استاد سفیان بن عیینه دا مکی او قریشی ده. بیا وروسته راوي چې د رسول الله مبارک نه څوک روایت کوي، هغه صحابي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه، هغه هم مکی او قریشی ده. د ټول عالم اسلام د دین مرکزونه یې درته په دې دوو نقطو کې راجمع کړي دي. د ټول عالم اسلام دا د امام بخاري صاحب باریکۍ دي. ګورئ، اول استاذ مکی و قریشی، دوم استاذ مکی و قریشی، صحابي هم په هغه روایت کې مکی و قریشی ده. په دغه سند کې دریم استاذ یحیی بن سعید انصاری مدني صحابي ده. 6 میاشتې ده ته خلوت الله تعالی په زړه کې محبوب کړ چې راځه ته د خلقو نه جدا سه. امام بخاري صاحب بدء الوحی کې دې کې اوږد بیان کوي. بیا جبرئیل امین علیه السلام ده ته راځي، په غار حرا کې ده ته وحی راوړي، د الله تعالی د طرف نه پیغامونه ورته راوړي. دغه مدرسې د قریشو نه وي
اول به قریشي استادان ذکر کیږي ځکه الائمة من قریش دي. هغه لوی مرکز د اسلام ته اشاره وکړه. بیا وروسته ګورئ امام بخاري صاحب په اول سند کې دریم استاد مدني ده انصاري ده، په دویم سند کې خپل استاد پورته درجه کې امام مالک رحمت الله تعالی علیه ده، ام مدني ده. اشاره دې ته ده چې دوم مرکز د اسلام چې رشد و ترقي د اسلام پکې راغلی ده، مرکز د جهاد ګرځېدلی ده، مرکز د دنیا ته د اسلام د رسولو ګرځېدلی ده، د قرآن عظیم شان رسېدلی ده. فقیه ابواللیث رحمه الله وایي دا د امام مالک نه که لوی عالم نه و ټیټ نه و، وایي شاګردانو یې علم ضایع که. امام مالک صاحب شاګردان ډېر تکړه خلک وو، د امام ابي حنیفه صاحب شاګردان ډېر تکړه خلک وو، عبدالله بن مبارک صاحب غونې شاګرد وو، ابو یوسف صاحب غونې شاګرد وو، محمد صاحب غونې شاګرد وو. نن ما او تا زړونه پې خواږه دي دین تر نن رسېدلی. ای مولي صاحب، ای فارغ صاحب، ګوره دا مسؤلیت مې اوس د تا په غاړه در واچاوه. د وړکېتوب خویونه به په مخ کې نور نه وي. د رسول الله سیرت مې درته بیان کړی ده، شمایل شریف کې ټول د رسول الله طریقې درته بیان دي چې په هر مجلس کې کینې غافل مه کینه، د خلکو د تاثیر لاندې مه راځه چې خلک د دکانداریو د باغونو قصې درته کوي. ورته ورور جانه خپل باغونه، خپل دکانداري، خپل تجارت دی که خدای دې نه منې کوي. خو نن زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغامونو سره درته ناست یم. نن نیم ساعت ماته وخت راکړه چې زه د رسول الله خوږې خبرې داسې درته وکړم چې ابو هریره صاحب به کولې، چې حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی به کولې، عبدالله بن مسعود صاحب به کولې. نن ما ورته هغه پاتې دي. د اهمه توصیه ده چې تاسې به د دې دین په نشر کې او خلکو ته به طمع نه کوئ، خلکو جبونو ته به نه ګورئ، همت وکئ، غیرت وکئ. ابو هریره صاحب تاریخ تر یاد کوي. الحمدلله په نن زمانه کې هم داسې کسان موجود دي. زموږ په مدرسه کې داسې طالبان، یو وخت کې ناظم صاحب مولي فضیل صاحب د طالبانو ډېر خدمت کوي، د مولي صاحبانو الله دې ورته قبول کړي. یو څو شپې موږ رخصتي ورکړې وه طالبانو ته. بیا یو څو طالبان په مدرسه کې پراته دي، کورو ته نه ځي. د ابو هریره صاحب په قدم اوس هم داسې طالبان شته الحمدلله، داسې غیرتي خلک شته. زړونه ماړه کوي، خدای هم مړوي. د خدای په خاطر علم چاته سوالګر نه کوي، علم چاته د دنیا د حصول سبب نه کوي، د جلب د توجه سبب نه کوي. چې رسول الله خیر راکړي چې خدای دغه ملا دوزخ ته بوځي، چې خلکو توجه دپاره د یو کار کوي او د دنیا د حصول دپاره کار کوي، بل چا سره ځان یو شی کوي. طالبان یو څو په مدرسه کې پاتې دي. ناظم صاحب پوښتنه کوي و طالبان ولې کورو ته نه ځي؟ رخصتي ده. دومره غیرتي دی ناظم صاحب ته اوس حال نه وایي. پټه پټه نورو ملګرو نه پوښتنه دا طالبان په دې مدرسه کې اوسېږي، رخصتي هم د کورونه دي، ولې زړه یې نه ځي که څه چل ده؟ هغو حال ورکړ. وایي والله که د کور کرایه وسره وي، د کور کرایه نشته، په بټیو کې خښتې نیولې دي چې موږ به یو څو ورځې خښتې وباسو چې د کور کرایه راته پیدا شي. خو زه په دې خوشحاله یم چې الحمدلله نن که اخر زمان ده، خو د ابو هریره صاحب شاګردان هم شته. خو موږ تاسې ته هم دا توصیه ده د الله په خاطر، د زړه توصیه هم ده درته د بخاري په حضور کې درته وایو چې د الله د دین خدمت به کوئ. د الله د دین څومره هم چې وس رسېږي زړونه پورې وخورئ، غافل مه کینئ، په کورو کې مه کینئ. د رسول الله صفت یو دا د صلی الله علیه وسلم چې ده لره راحت نه و. راحت نه و څه معنی؟ همیشه مشغول به و، یا به د الله عبادت کوو، یا به دعوت الی الله کوو، یا به جهاد کوو، یا به سرپرستي د یتیمانو کوله، یا به سرپرستي د کونډو کوله. خدای غافل نه کېناسته او د خپلو شاګردانو نه به هېڅ غفلت نه کوو چې دوی غافل نه سي. دا استاد ته وسپارل څه، دا توصیه مې قبوله کړه، د سره واخلئ چې نور دا فکر مه کوئ چې موږ خو کثیران یو، ځوانان یو، خیر ده څه وخت به عیشونه وکړو. خیر ده د عیشونه چې کله الله ته ورسو، چې کله قبر ته ورځو، چې کله د الله په حضور کې درېږو، هلته به بیا به عیشونه وي، بیا به خوشحالۍ وي، بیا به هغه خوشحالۍ بیا نه ختم کېږي. خو دغه څو ورځې د موږ توصیه تاسې قبوله کړئ چې د ابو هریره صاحب تاریخ هېر نه کوئ، په هغه باندې عمل وکړئ. الله تعالی هم دې توفیق نصیب کړي. زمون شرک
شرکت هدف یوازې دا ستاسې پاکانو مجلس ته حاضرېدل وو چې ستاسو په وجه الله تعالی زموږ تقصیرات معاف کړي ځکه تاسې پاکان یاست. ثانیاً حضرت شیخ صاحب چې دغه دوره حدیث دغه علماء کرامو ته اختتام ته ورسو، د خپل طرف نه او د علماء کرامو د طرف نه مبارکي او تبریکي ورته وایو. الله دې دغه بستان دغه باغ د احادیثو تر الی یوم یبعثون پورې الله جاری او ساری وساتي. قدرمندو، منګ او تاسې په شر القرون دور کې اوسېږو او پرفتن دور کې الله اسلامی نظام باندې مرغن کړی یو او په دې کې زرګونه شهدا او فدایان او استشهادیانو قرباني ورکړې ده. د دغه نظام دپاره غیرتمن ولس چې تاسې یاست، تاسې قرباني ورکړی، مجاهدینو سره یې همکاري کړې ده. علما او شیوخ قرباني ورکړی و په دې وجه چې فتوا د جهاد ورکړ. د اسلامي امارت او د افغانستان ولس دوه اهداف درلود. یو هدف اخراج د یهود او نصاراو، دویم هدف اسلامی نظام تطبیق. قدرمندو، موږ او تاسې په لوی امتحان کې یاستو. یهود او نصارا او امریکایان باذن الله د الله په نصرت او ستاسو په جدوجهد او د مجاهدینو په قرباني باندې وایستلی شو. تاسو ته درک لګي یو خروجي، دویم اخراج وي. لہذا زموږ ستاسو مشترکه وظیفه دا ده چې دای مدارسو آباد کو، د دغه شیوخو نه ښه مشوره وغواړو. تاسې ممتاز او مختار او چیده کرده یاست. یرفع الله الذین آمنوا منکم. تاسې وایي کتابونو کې تخصیص بعد تعمیم افاده د حصر کوي، منقبت کوي، نو الله والذین اوتوا العلم درجات بیا ذکر کړه. اے علماء کرامو، دغه نظام ته ښه مشوره ورکړئ. زموږ ستاسو ذمه داري ده د ښه ترجماني وکړو. د علماو ډېر لوی ذمه داري ده. كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبي خلفه نبي. نبی علیہ السلام فرمائی بنو اسرائیل انبیاء کرام سیاست کو، اور امام شامی فرمائی سیاست معنی اصلاح دا. نو اللہ تعالی دی دغه مدارس اللہ دی قائم و دائم لري. پروردگار عالم دغه علماء شادات آباد کی او دغه ولس په موږ او تاسې حق لري. باید ولس مجروح نکو، باید ملت خفه نکو، هغه کردار ادا کو چې ولس غواړي، هغه عمل وکړو چې کم از کم که شریعت سره موافق نه وي، چې مخالف هم نه وي. ډېر قدرمنو معززو علماء کرامو د جامعه انور العلوم مشهور په مرحوم ارغندې خلیفه صاحب مدرسې استادانو، ډېر قدرمن استاد محترم مرشد محترم شیخ المشایخ خلیفه صاحب دامت برکات عالیه او دلته راغلي ټولو مېلمنو ګډونوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د ټولو نه مخکې
اول دا طالبین ملګرو علماء کرامو ته مبارکي وایم. خدای تعالی دې یو خدایي باعمله علم لکه څنګه چې مرحوم ارمندی خلیفه صاحب په خپل ژوند کې د افغانستان ملت دپاره د امت دپاره یو لوی محسن او مشفق رهبر پاتې شوی دی. د هغې د برکت او د سعادت نه تاسو برخمن یې. خدای پاک دې ښه خدمت ښه عمل توفیق در نصیب کړي. یقینا د ځان ته د بیان حق نه ورکوم. ډېر ورته حیا او ادب درېږي چې دلته لوی لوی استادان لوی لوی اشخاص ناست دي. خو د زموږ تاسو د مرحوم خلیفه صاحب فرزند شیخ الحدیث شیخ التفسیر محمد شفیع خلیفه صاحب شبکت و زه ورته ډېر ناغه وم. ډېر وخت مې وعده ورسره کړې وه چې زه به خامخا تاسو مدرسې ته راځم. خو سره د دې نه ډېرې تشریفاتو ته نه ځم. یم ساده سړی او الله جل جلاله دې موږ سره په حساب نه شي. ننني مجلس ته چې ځان دپاره یې سعادت بولي او یو لوی عبادت یې بولي، موږ چې دلته د استادانو نه موږ یې څه واورو او دې سره شرکت وکړو. او دغه مې بس ارزو او تمنا وه. د ډېر وخت نه په دې انتظار کې وي چې خدای تعالی به داسې یو خپلواکي او ازادي راولي چې داسې منورو و برکته مجالسو کې خدای پاک موږ ته هم توفیق راکړي، موږ هم پکې شرکت کوو. یقینا دا هم په ژوند تمنا نه وه چې موږ به په ژوند داسې مجالس ته ورسوو. او د دې په خاطر نه چې الله پاک دې په ریا کې نه راولي. موږ د جمعې لمانځو، د جامع لمانځو، د اختر د لمانځو ارمان جان وي. داسې غونډه خو په خدای که تصور موږ کولی شو. یوه ورځ د ورځ نه ډېر د شوق مینه راباندې غالبه شوه. د لوی اختر ورځ وه غالبا. ما ورته چې د عیدګۍ څنګ ته یو کوټې ته مې بوځئ، زه به هم په دا لمانځه کې شرکت وکړم. ملګرو انډیوالانو بوتم. هلته استاد محترم چې د بیان شروع کړی و، وروسته یې د سپیکر خاموش کړو د لمانځه په وخت. زه نه یم خبر. خو چې لمونځ وشو ملګري راغلو چې اختر مو مبارک شه. ما چې لمونځ وشو چې وشو د اختر ورځ وه هلکه زما ژړا هم کېدله چې خدای یې د نعمتونه موږ دومره محرومه شوي چې په ورځو د دغه ورځې انتظار مو وکړه. بلکې ما په زړه کې درد نه ورغلی، خو بیا هم په دې خاطر چې الله د تا په دین خاطر د دین په خاطر باندې موږ دنیا ته دښمنان ګرځېدلي. د دومره عظیمې نعمتو او د خپل شهید ورور جنازې ته په خدای کې حاضرېدلی شو. یو اختر کې موږ د شهداو مقبرې ته ولاړو. ما په خدای قسم ته دا پېژندل چې زما کوم ورور دی، کوم د تره زوی دی، کوم بل انډیوال دی، لوحې نه وو ورباندې. د دین موږ تاسو ته په ډېر لوړ قیمت تمام شو او په ډېره تکلیفو تمام شو. زه هم خفه کوم نه، خو دې په خاطر چې د دغه نعمت قدر وپېژنئ. یوه ورځ د ورځې نه ما ته یو شهدا یې راوړي دي، ډېر نږدې نږدې اشنایانو ملګري وي. قسم په خدای لکه د لاین د غوښې څه نه وي قدم سره پېژندل. په د تابوت کې مې سمول په خدای کم سره پېژندل. دا هر یو شهید چې و تاسو غونته د مدرسې متعلمین وو، دغسې ارمانونه وي لکه د تاسو چې نن خدای تعالی دغه ارمانونه پوره کړل. خدای پاک د خپل د دین د خدمت لپاره، د دین د پورته کولو د عظمت لپاره د خپل شیرین بدنونه قربان کړل. الله جل جلاله موږ تاسو ته دغه راحت او آرام یو قربانۍ باندې راوبخښو. غرض مقصد مې دا دی، نور تېر تاریخ ته نه ځم،
صرف دې ته راځم ولئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابي لشدید. نن سبا زه ګورم ناشکري ډېره روانه ده. هر چېرته چې مجلسونه کېږي چې دغه بې کفایتي ده، دغه کمبودیا ده، دغه مشکل ده، دغه نقصان ده. وسړیو تاسو فکر وکړئ، څوک د چا په حق تجاوز کړی شي، ناموس په امن شو، موږ تاسو مال په امن شو، خاوره مو په امن شوه، دین مو په امن شو. نور خو زه هم داسې نه یم چې زه به سر نه تر پښې پورې ټولې نیمګړتیاو په ځان کې اصلاح کړم. څوک د چا په حق زیاتی نه شي کړی. الحمدلله عدالت موجود دی، محاکم موجود دي. بیا دومره سپېڅلی قیادت او رهبري خدای تعالی را کړې ده چې د علماو په لاس کې رهبري ده. انما یخشى الله من عباده العلماء. تر علماو نه نیک خلک شته د زموږ په مخ باندې، خو نشته. ځین چې د ناشکري په کار نه ده چې د نعمت خدای تعالی نه ونخلي. بل د مسؤلینو ملګرو لپاره ډېر د اعتدال نه، د ښه اخلاقو نه، د ښه تعامل نه دې ته په کار ده چې دا ملت چې دی یو زخمی ملت دی، یو یتیم ملت دی، یو ځورېدلی ملت دی. په دې باندې د شفقت لاس سره تلاوت په کار دی، وحدت اتفاق په کار دی. نن چې دنیا په موږ باندې څومره زور وویو، هغه خبرې زه نه کومه. قسم په الله په داسې مرحلې کې به د مشران وي چې د شهادت غم نه و، د زندان نه و ورسره، چې خدای ناخواسته موږ ناتنزل ونه شي، موږ په موقف کې تغییر را نه شي. دومره ثابت پاتې شول. فاستقم کما امرتم ومن تاب معکم. الحمدلله ټول علما یې موږ کامیابي په دې کې نه وه چې لښکر وي، مال او پیسې وي. کامیابي مو په د استقامت د شریعت کې وه. اوس هم زه د خپل بیان نور خلاصوم په دې خاطر باندې چې د ډېرې کوتاهۍ نیمګړتیاو په ځای باندې د اصلاح کوشش کوي، د اصلاحي فکر کوشش کوي، د وحدت کوشش کوي. یو بل ته امر بالمعروف نهي عن المنکر جوړ شي. د چا سره زیاتی مه کوئ. بل عظمت د دین چې کوم دی، شفقت د دین چې کوم دی، دا خلکو ته ور وښیئ. بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا. نرمي کوئ، خلک د دین نه متنفره کوئ. د دې په خاطر که پرین مو سختي کوله، د هغه سختۍ خپل حد و حدود و. نن که نرمي کوي، ښه تعامل کوي، دا په دې خاطر باندې ګوره موږ ډېره غټه ذمهواري لرو. دغه پرېغین وروڼه چې کوم دي دوی ځانونه داسې بولي چې زه نن مسؤل نه یم. پرون مې چاته ما ته چې ډېر به ستړی وې، ما چې په ورځ چې کینم نه ستړی کېږم په غیر مسؤلانه انداز باندې، خو د مسؤلیت په انداز یو ملت چې کینم زه ډېر ستړی یم. د مسؤلیت حق ادا کول چې کوم دی، اوس تاسو ته مسؤلیت در غاړو ته شو. تاسو د خدای په نزد باندې، د خدای د مخلوق په نزد باندې د علماو حکومت هم دی او د علماو اصلي مسؤلیت هم دی. د دې په خاطر باندې خپل شخصي منافع او خپل شخصي ګټو ته ونه ګورئ، اجتماعي ګټو ته وګورئ، د امت ګټو ته وګورئ. تاسو به مصلحین ځانونه جوړوئ. لکه مرحوم ارغندی خلیفه رحمت الله علیه چې کوم و، د یخ خدمات چې نن کو د افغانستان کې په دنیا کې موږ صرف د دې ارمان په چې کاشکې په وخت کې موږ دومره خدای پاک عمر را کړی وای، موږ دومره وای چې موږ د دې صحبت حاصل کړی وای، د په خدمت کې حاضر شوی وای. د دې برکته نن الحمدلله ټوله ارغندی منوره ده که نه؟ د ده چې څومره فارغین دي، څومره خدمتګران دي، هغه قابل د اعتماد، هغه قابل د مطلب د لوی مصلحینو الهي خلقو نشمرلی کېږي. خدای پاک ډېر لوی که په هغه تاسو درکړو، نسبتونه درکړو، الله پاک د ښه خدمت تر نه واخلي. خدای پاک د دغه مدرسه تل دپاره آباده قایمه دایمه ولري. واخر دعوانا الحمدلله رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ نن دیغی چهرې ته چې ګوري د علماء کرام و هغه مقوله یادېږي، وای ولیان څوک دي؟ وای چې دیغی مخ مبارک ته وګوري رب در یاد سي. اسلامي معاشره د ډېر وخت نه د یو داسې متحد قیادت نه بې برخې وه، کوم قیادت چې رب ذوالجلال نن ورکړی ده.
تقریبا د 100 کلو نه زیات وخت کېږي چې داسې قیادت چې قیادت د اسلام په اصول کې د اسلامي اصولو لاندې منعقد شوی وي او خلک متفق او مجتمع وي زموږ تاسې اجتماعي معاشره اگر چې انفرادي الحمدلله وه نو نن زموږ هغه لمحات دي چې موږ څومره د دې حمد و ثنا بیان کو کمه ده او څومره چې د دې لپاره کار وکړو هغه هم کم ده لکه د ما چې مشرانو نه مې اورېدلي دي هغه وختونه هم به موږ تېر شو کله چې په دې هېواد باندې کمونیستي نظام راتلونکی و د افغانستان د ټولو ولایاتو نه هغه هستۍ هغه لوړې او عظیمې هستۍ که د علم په لحاظ وي او که د شخصیت په لحاظ وي او که د تقوا په لحاظ وي هغه دې کابل ته راغلي تقریبا 28 ورځې یا دې تقریب په دې کابل کې د نظام نه خالص دا غوښتل چې نظامه د علماو فراست دا ده د علماو کشف دا ده چې په دې نظام باندې یا په دې پاکه خاوره باندې یو بېدینه نظام را روان ده د دې مخه ونیسئ دا یوه خبرې نه ترې قبلوله یو علماء کرامو انجام یې څه کو څوک یې شهیدان کړه او څوک یې تیت پرک په ډېره بې عزتۍ باندې کړه خو الحمدلله ثم الحمدلله اوس هغه نظام ده چې د دې پاکې خاورې هغه بهترین علماء کرام هغه چیده علماء کرام هغه راغوښتلی کېږي چې موږ اصلاح وکړي موږ ته لارښوونه وکړي دا د رب ذوالجلال په موږ باندې احسان ده خو موږ ته ضرورت دې ده چې نور موږ جامع شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څه دنیا ته راوړي د هغې ټول اهمیت وپېژنو درنه لاړم بس بیا به دې ونه وینم خونده مدرسې جنت ژوند درنه لاړم بس بیا به دې ونه وینم خونده درنه لاړم بس دا مدرسې جنت قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا إلى آخر الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الحق سبحانه وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة لليهود الآية. عزیزان الله تعالی فرمایي چې تر ټولو په دښمني کې سخت زړي خلک هغه د اسلام سره یهود مربوط دي او تر هغه وروسته نصارا دي. الآية إلى آخر الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. قال الإمام الرباني في مكتوباته مجدد ألف الثاني قدس سره من الوارث؟ تقول الوارث له حق من كل التركة. حضرت صلی الله علیه وسلم فرمایي علماء کرام د انبیاء وارثان دي. د دې حدیث په ترجمه کې حضرت مجدد الفسانی امام ربانی رحمه الله فرمایي چې وارث د حضرت صلی الله علیه وسلم هغه څوک کېدلی شي یا هغه څوک ده چې هغه ته الله تعالی د طریقت نه کامله برخه ورکړې وي. وللغريم حق في تركة المورث
ولكن لا في كله، بل حقه ما هو مقدارها هو كذلك لا غيره، لا في كله. حضرت صلی الله علیه وسلم کے حدیث مبارک کو ترجمہ کی حضرت امام ربانی سے فرمائی کہ وارث ترجمہ دا کہ اللہ تعالی بعض حق ورکړي ټول حقونه. ثم قال الإمام الرباني قدس سره مجدد ألف الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم طرفان، طرف الظاهر وطرف الباطن. حضرت مجدد صاحب کے حدیث مبارک کو ترجمہ کی والی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت دو طرف دي. طرف الظاهر علوم الشرعية، طرف الباطن الطريقة العالية الآن. دو طرف دی وراثت، یو طرف ظاهر دا او بل طرف باطن. طرف ظاهر دینی علوم دی، شرعی علوم، او باطن طرف تصوف دا. لا لم يكن العالم كذلك، لا لم يكن كذلك يعني له طرفان ليس بوارث. إذا كان له للعالم طرف واحد يعني العلوم الشرعية فقط، لا طرف الباطن، تقول الإمام الرباني قدس سره ليس هذا العالم وارثا للنبي صلى الله عليه وسلم. حضرت امام ربانی سے فرمائی کہ وراثت دی دو طرفونو نه کچېرته یو چاته یو طرف حاصل وي یا یو طرف حاصل کړی وي هغه وارث نشي کېدلی، هغه ته وارث نه ویل کېږي. وقال الإمام الرباني في مكتوب آخر: اعلم أن للشريعة ثلاثة أجزاء: العلم والعمل والإخلاص، فما لم يتحقق كل من هذه الثلاثة فلا تتحقق الشريعة. حضرت امام ربانی سے یو بل مکتوب کی فرمائی چې د دین لپاره درې اجزا دي، درې اجزا لري: علم، عمل او اخلاص. که چا کې دا درې اجزا د دین پیدا نشي نو دی کامل نشي کېدلی. دا جهان بمعطر کاندي وقمي د مدرسو ويدي اخلاص بندي مشى دروازي د مدرسو ترقي دي محدوده د دنیا تر زندگي پرمختګ زمونږ پس له مرګه هم دوام لري. بس دا غواړو چې په هر قدم شو خدای ته ورنږدې او خپل ځان خاورې کوو له نفسه اخلو ازادي. په جنت کې هم په مخ ځو درجه په درجه تر څو پورې چې ترلاسه کړو دیدن د الهي. تر مولا مرسوي شي پرښتې د مدرسو وي د اخلاص بندې مشه دروازې د مدرسو. تر مولا مرسوي شي پرښتې د مدرسو وي د اخلاص بندې مشه دروازې د مدرسو. د مولا له نوره بلې دي ډیوې د مدرسو هیڅ قوت وژلی نشي ستارې د مدرسو. دا جهان به معطر کاندي وږمې د مدرسو وي د اخلاص بندې مشه دروازې د مدرسو. دا منو چې تر سپوږمۍ پورې دې وکړه ترقي خو تیار دې کړه له زیاتره دې نه وړه رڼایي. ټول ملي خائنان تا ته ښه معلوم دي
قرآن بخاري نړیوال جنګونه چا وکړل ملا او کبیر نعمان وکړه که مالک که احمد که شافعي نه ټپوس لري نه زاغ ښکلي باغچې د مدرسو ویدي خلاصې بندې مشه دروازې د مدرسو نه ټپوس لري نه زاغ ښکلي باغچې د مدرسو ویدي خلاصې بندې مشه دروازې د مدرسو ډیرو درندو عزتمنو شرکاو د دغه عظیمې منورې جلسې د دې په خاطر چې وخت کم ده جلسه نوره انتها ته رسیدونکې ده اول باید په دې پوه شو قرآن عظیم شان هغه جامع ترین کتاب ده چې په ټولو آسماني کتابو کې مثال نه لري د دغه جامع قرآن عظیم شان هر یو آیات هغه په یو کتاب کې مثال نه لري علماء کرام لیکي وای دا یو داسې جامع آیات ده که د خلکو د هدایت دپاره د خلکو د اصلاح او د پوهې دپاره رب کریم د قرآن عظیم شان صرف دغه یو آیات نازل کړی وای نو د ټولو خلکو د دنیا او د آخرت د کامیابی دپاره بس کافي و په دې آیت مبارکه کې رب کریم اول ټول مخلوق ته خصوصا نوع د بشر ته حکم کوي ان الله یأمر بالعدل الله تعالی امر په عدل باندې کوي د عدل څه ترجمه د موږ زوړ شاګرد نورالحق مولوي صاحب تاسو ته بیان کړه زه په هغه اړخ نه غږېږم د عدل عامه معنا ذکر کوم عدل معنا انصاف الله تعالی حکم کوي چې ته په ځان کې انصاف راوله دا انصاف د چا سره دا یو ټکي باندې که موږ عمل وکړو په ټول دین باندې عمل راځي د الله تعالی سره په انصاف چلېږه د رسول الله سره په انصاف چلېږه د قرآن عظیم شان سره په انصاف چلېږه د الله تعالی سره انصاف هغه دا ده چې د رب کریم د ذات او د رب کریم د صفاتو په متعلق کې هغه عقیده په ځان کې پیدا که چې لایق د شان د رب کریم سره ده په دنیا کې موږ وینو داسې مخلوقات شته چې د خدای متعال د وجود نه بالکل انکار کوي چې دهرین ورته ویل کېږي بل طرف ته داسې مخلوقات شته چې هغه په تعدد د الهو قائل دي د یوه خدای په ځای باندې په سوونو نه په کروڑونو خدایان مني خو دین مقدس د اسلام موږ ته د انصاف درس راکوي دا چې پیدا الله یې رزق الله درکوي اولاد الله درکوي عزت الله تعالی درکوي صحت و عافیت الله تعالی درکوي قدرت الله تعالی درکوي او سجده بل ته ګدې دا څومره ظلم د بې انصافي ده خالق و مالک دې څوک ده رازق دې څوک ده محافظ دې څوک ده ناصر او معین دې څوک ده او ته سجده غیر الله ته کوې او یا د ده د وجود نه انکار کوې که دهرین دیم ډېر لوی ظالمان دي چې دا د دومره احساناتو د رب نه سترګې پټوي او د الله په وجود باندې قول نه کوي که مشرکین دیم ډېر لوی ظالمان دي
ډیر بې انصافه دي چې خالق و مالک و رازق هغه پرېږدي او مخلوق ته سجدې کوي والکافرون هم الظالمون رب کریم په حصر سره وایي تر ټولو نه لوی ظالمان کافران دي او علماو د خدمت موقع خدای پاک درته راوستلی یو وخت کې د زړه ارمان و چې خلکو ته په ښکاره باندې بیان وکم بیان توان دی نه درلود چې بیان دې کړی وای نن خدای موقع در وستلی داسې موقع در وستلی وای علماو تاسې خاص کر دا موږ شورا ولاتوي تاسې ما په هر چا باندې پورته کړي وزیر هم راکش کوئ والي هم راکش کوئ ولسوال هم راکش کوئ قمندان هم راکش کوئ حق ته یې کوي نن موقع خدای پاک در کړې ده داسې حکومت ربي کریم راوستلی داسې مشران خدای پاک راوستلي چې هغه خپله دعوت تر کړي چې ما غاړې نه ونیسه خو ما ته نصیحت وکړه مسؤول ته نصیحت وکړه چې یو ته یې موږ کړی شو بیا په کلي کې ولې بیان نه شو کړی الحمدلله دا عالم د یوه قوم نه ده عالم د یوه کور نه ده عالم د ټول ملت ده ځکه عالم وارث د پیغمبر ده پیغمبر علیه السلام د ټول مخلوق پیغمبر ده هغه چې د ټول مخلوق رحمت ده د عالم هم د ټول مخلوق رحمت ده ځکه هم چې علما ورک چې خدای دې نه ورکوي بیا نور د دنیا خدای ړنګوي د علما رحمت ده د کفارو دپاره هم رحمت ته رسول الله رحمت علما رحمت دي چې دا علما لاړ شي بیا به دا کافر نه وي دوستانو دا ځوان هم د انوارالعلوم مدرسې څخه همدا نن فارغ شو نن به د فراغت سند ترلاسه کړي او خپلې کورنۍ سره یو ځای شي دا خوشحالي به له هغوی سره ګډه ولمانځي راځئ له دوی څخه واورو چې د کومې برخې څخه فارغ شو څومره درسونه یې وویلې او دلته د استادانو چلند ورسره څنګه و د مدرسې نه څه خاطرې لري زه خپله لله الحمد د تخصص په الفقه والافتاد څخه لومړی مقام ترلاسه کړی او فارغ شوی یم او الحمدلله استادانو د موږ ډېره ښه رویه کړې ده الحمدلله او د مدرسې شيوخ حتی شاګردان ټول الحمدلله موږ ډېره ښه رویه کړې ډېر خوشحاله یو الحمدلله او تقریبا د موږ جامعه 1500 شاوخوا لیا شاګردان لري چې له همدې ټولو نه خوشحاله او ښه خاطره لرو دغه قاري صاحب له تخصص فی الفقه او برخې نه فارغ شوی او بیا له نیکه مرغه دی په لومړۍ درجه فارغ شوی دی نو تا ته او ستا ټولې کورنۍ ته د ډېر زیات مبارک خدای پاک موږ ته خوشحاله بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته زما نوم مطیع الله ده د عبدالحکیم زوی د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ولسوالۍ یم تا په کومه برخه کې زده کړې وکړلې او نن چې فارغ شولې په کومه برخه کې سند اخلې ما زه چې یم خپله مې په فنون خپل مدرسې دیني درسونه مې وویلې او په دې په مناسبت باندې ما خپل عصري زده کړې مې وکړلې لکه کمپیوټر کې زه الحمدلله مهارت لرم زه په عربي ژبه کې مهارت لرم او انګلیسي ته مې هم لاس اچولی غواړم چې کاملا انشاءالله ځان تر فارغه کړم بسم الله الرحمن الرحیم ذات محمد سعید د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د موضوع د سیمې موږ خپل زده کړې چې کړې دي په مختلفو ولایتو کې هم کړې دي خو دلته اوس دستربندي چې دا د موږ د لوی دورې ده او سند هم ترلاسه کېږي نور دې الله تاسو خوشحاله کړي سلام علیکم قدرمنو دوستانو دا ځوان هم له وړې دورې څخه نن فارغ شوی دی چې لومړی خو زه ورته مبارکي وایم ده ته د ده کورنۍ ته او د ده استادانو ته ډېر ډېر مبارک اوسېږي دغه نیکمرغي ورته نو قاري صاحب لومړی ځان راوپېژنه بیا دې خپل احساسات راته بیان کړه چې نن څومره خوشحاله یې بسم الله الرحمن الرحیم سید ګل محمد سید سادات حقني پکتیکا ولایت اورګون ولسوالۍ څخه اوسېدونکی یم نو احساسات زه درته نشم ویلی او نه دا په ژبه څوک راوستلی شي ځکه داسې الفاظ موضوعه نه لري چې هغه بیان کړی شي نو ډېر یو جالبه صحنه ده او ډېر یو جالب احساسات دي څومره درسونه دي ویلي څومره خوشحاله زه دې په همداوس په صحرا کې ګورم درسونه خو لله الحمد زموږ استادانو لله الحمد موږ ته ډېرې لارښوونې وکړلې او شپه او ورځ خصوصا موږ داسې ملګري شتون لرلو په دوره کې مو چې په ټول 24 ساعتو کې 2 ساعته خوب یې و دومره خوبونه کول خپله درس مو هم لله الحمد ډېره وکړله په څنګ کې مو پوهنتون هم وویله او لله الحمد د خدای نه ډېر شاکر یو په دغه لویه نعمت څخه هم برخوردار کړو
ورور ستړی مه شي او ډېر زیات درته مبارک اوسېږي په لومړي سر کې. بیا نو ځان راته معرفي کوه ووایه چې کومې برخې نه فارغ شو. خیر سلا د وسطه زه د میدان وردګ ولایت د بندچک ولسوالۍ نوم مې جمال الدین دی. نو زه چې ومه په لویه دوره کې ومه د 14 کاله موږ درسونه وویل. اوس د موږ د فراغت ورځ وه، ډېر خوشحاله یو الحمدلله. نو اوس د دغه ملت په هغه باندې موږ تر دې هغه ځایه راورسېدو، ډېر خوشحاله یو. خدای پاک دې تا له خپلو نورو فارغو شوو ملګرو سره د ملت خدمت مصدر وګرځوي. او الحمدلله زه دا فخر کوم، خو خدای پاک دې موږ نه د دین خدمت واخلي. الحمدلله موږ نن ډېر فارغین وو، تقریبا 120 کسان فارغین وو. نو د دوی ټول نه د الله پاک د دین خدمت واخلي. قدرمنو دوستانو، نن دغه ځوان خپل ارمان ته ورسېده. هغه زحمتونه، هغه مشقتونه او هغه مسافرۍ چې د علم د ترلاسه کولو لپاره ګاللې ولې، نن یې هغه ثمر ترلاسه کړ. راځئ له ده سره خبرې وکړو، د دې خپل احساسات څنګه راته بیانوي. ورور ستړی مه شي. خیر یې مننه، الله پاک دې اجر درکړي. له کومې برخې نه فارغ شوې او څومره خوشحاله یې؟ نو د دیني فنونو نه فارغ شولو او الحمدلله بیخي زیات خوشحاله یو. موږ چې کوم تکلیفونه د 14-15 کاله تېر کړي دي، نن الحمدلله بیخي زیات خوشحاله یو. نو د ملت مرسته وه چې موږ دغه ځای ته ورسېدلو او دغه خوشحالي م ترلاسه کړه. په دغه برخه کې ډېره همکاري چا سره وکړه؟ بس د ملت خلک وو، موږ ته یې دغه 14 کاله 15 کاله د ډوډۍ کولې، زیاتې موږ مصرفونه، موږ سره کومکونه کړل، حتی کتابونه به خستل، جوب خرڅ به کولو. موږ د ملت په کومک باندې دغه ځای ته ورسېدو. نو تا ته او ستا ټولې کورنۍ ته ډېر زیات مبارک. خیر یې مننه، الله پاک ته اجر درکړي. قدرمنو لیدونکو، د انوارالعلوم اسلامي مدرسې په فراغت غونډه کې نن له نیکه مرغه د افغانستان د ملي ټلویزیون عمومي رئیس قاری یوسف احمدي هم وجود لري. دی هم راغلی د تر څو پورې له دغه فارغانو سره د دوی د خوشحالۍ احساسات شریک کړي. زه هم غواړم چې ویې غږوم چې د قاري صاحب احساسات اوس څه دي. قاری صاحب، اول خو ته ښه راغلاست وایم. بیا نن دلته سلګونه طالب العلمان له مختلفو دورو څخه له مختلفو برخو څخه فارغ شول. ستاسو احساسات څه دي؟ دې جلسې ته چې د غرغندۍ خلیفه صاحب مدرسه ده او شفیق خلیفه صاحب سرپرستي کوي، ډېر علما راغلي ول او د اسلامي امارت مشران هم راغلي ول، حضور یې درلودی. نو موږ ډېر خوشحاله یو چې په داسې مجالسو کې شرکت کوو چې خپل استادانو کې وینو، فاضلان کې وینو، حافظان کې وینو. نو ډېر د خوشحالۍ احساس کوو. هغه نوي فاضلان چې له هغو څخه مو غوښتنه دا ده چې تاسې هغه خپل علم ستاسې زده کړی د هغه تاسې په ښه ډول باندې ورسوئ امت ته. اسلامي امارت او د افغانستان ټول خلک چې دي په خپله برخه کې خدمات کوي. څوک د کوشتېپې کانال جوړوي، څوک د ښاروالۍ په اړه کارونه کوي، وزارت دفاع په خپل چوکاټ کې کار کوي، داخله په خپل چوکاټ کې کار کوي، امر بالمعروف او نور په خپل چوکاټ کې. نو له دې څخه مو هیله دا ده چې دوی په خپل چوکاټ کې کار وکړي او دغه د خدای دین او دغه د خدای پاک امانت او مخلوق ته پر ښه ډول ورسوي او یوازې یې تر خپله کور او ځانه نه کې محدود. دوی د معاشرې خلک دي، دوی د وطن خلک دي، دوی د عالم اسلام خلک دي. په خپل هغه مسؤلیت کې چې ورته سپارل شوی د هغه کې غفلت نه کوي. امید لرم چې انشاءالله پر ښه ډول به یې ورسوي. زه تقریبا د 12 کلنۍ نه په دې خوا په دې مدرسه کې مې تحصیلات وکړو. بیا الحمدلله فارغ شوم. بیا د ناظم په حیث باندې خدمت کوم، مدرس په حیث او د ناظم په حیث. دا جامعه اصلا نوم یې انوارالعلوم اسلامي ده او مشهوره د ارغندۍ خلیفه صاحب رحمت الله په مدرسه باندې ده چې هغه تداوګزاري د مبارک لخوا شوې وه چې لقب یې انوارالمشایخ صاحب ده. تقریبا له انقلاب نه مخکې، د روسیانو انقلاب نه مخکې په ساحه کې بازیتخیلو په نامه دلته تقریبا 2 کاله وه. بیا له هغې نه وروسته د روسیانو له انقلاب نه وروسته پاکستان ته هجرت وکړ. د هجرت په دایر کې میرانشاه کې وه. له هغې نه وروسته په اول ځل چې امارت اسلامي راغی، بیا مدرسه بیرته افغانستان ته راغله چې اوس فی الحال تقریبا دلته دغه ساحه د مدرسې ده. موږ فی الحال لیلیه رسمي کال کې 530 لیلیه لرو او ورسره څلوېښت استادان لرو، د حفظ شعبه، د احادیثو شعبه، فنون همجانبه، انګلیسي، عربي او ورسره نور علوم لرو. صنفي شکل د شاګردانو دپاره هذا القیاس دی، تخصص فی الفقه دپاره یعنی دارالفتاء. دا ټول پروګرامونه لله الحمد لرو. د علم زده کول، ورزده کول او د علم په برخه کې د مال او ځان مصرفول لوی اجر لري. قدرمنو دوستانو، دا و علمي سفر چې تاسو ته مو په انوارالعلوم اسلامي مدرسه کې د ځینو فارغو شوو طالب العلمانو
بهیر وړاندې کړ. دوی په 5 مختلفو برخو کې فارغ شول او نن په ډېرې لوی خوشحالۍ سره له خپلو کورنیو سره یو ځای شول او هغوی ته د خپل فراغت هغه سندونه چې دوی ډېر زحمت ور لپاره ویستی وو ورکړل. تاسې له موږ سره اوس موږ په علمي سفر کې همدغه ډول علمي کدرونه معرفي کوو.